د 2023-25 ټېسټ چمپیونشپ پایلوبي کې ساوث افریقا په خوانی چمپنز لوبډله استرالیا ته ماتې ورکړه او په دې سره د ټېسټ چمپیونشپ اتلولي وګټله. په دې ویډیو کې د ټېسټ چمپیونشپ په جوړه خبرې کوم. تر دې دمه د ټېسټ چمپیونز کومې لوبډلې دي؟ په 2023-25 ټېسټ چمپیونشپ کې تر ټولو ډېرې منډې کومو لوبغاړو جوړې کړې دي او ډېرې وکټې چا اخیستي؟ د دې ویډیو له لیدو وروسته به تاسو وپوهیږئ چې ولې افغان ملي لوبډله په ټېسټ چمپیونشپ کې نشته. ستړي مسئ ناصر حلیمی یم، تاسو کرکلند څارئ. ټېسټ چمپیونشپ له 2019 کال راهیسې پیل شوی چې د ټېسټ لوبو غړیتوب لرونکي هیوادونه پکې ګډون کوي. د استرالیا، هند، پاکستان، ساوث افریقا، انګلند، نیوزیلند، ویسټ انډیز او سریلانکا سربیره پکې د بنگلادیش ملي لوبډله هم شامله ده. دغه هیوادونه چې د 2 کلونو په موده کې څومره ټېسټ لوبې له یو بل سره کوي د ګټې پوینټونه اخلي او بالاخره د 2 کلونو وروسته د جون میاشت کې فاینل ترسره کیږي. د جدول په سر کې چې کومې لوبډلې وي موخه مې دا ده کومو لوبډلو چې ډېرې لوبې ګټلې وي د اول او دویم مقام والا پایلوبه ترسره کوي او ګټونکې لوبډله چمپیونشپ ګټي چې د ټېسټ اتله لوبډله یې هم بللی شو. د 2019 کال ټېسټ چمپیونشپ اتله لوبډله نیوزیلند وه چې له هند سره په پایلوبه کې مخامخ شوي ول. په دغه موده کې ډېرې 1415 منډې د استرالیا مارنس لیویشن ترسره کړې وې او د ډېرو وکټو اخیستونکی بیا د هند روي چندرن اشوین و چې 1 وکټ یې اخیستی وې. د 2021 او 23 کال ټېسټ اتلولي استرالیا ګټلې وه. د استرالیا مخالفه لوبډله بیا هم د هند ملي لوبډله وه چې په پایلوبه کې ورسره مخامخ شوي ول. دوی نو د دویم ځل لپاره هم له استرالیا ماتې وخوړه. په دغه دوره کې ډېرې منډې 1915 د انګلستان مهم لوبغاړي جیورور جوړې کړې وې او د ډېرو وکټو اخیستلو اعزاز بیا د استرالیا سپینر بالر نتن لاین خپل کړی و چا چې 88 وکټې اخیستې وې. د 2023-25 کال ټېسټ چمپیونشپ پایلوبه ساوث افریقا وګټله. په دغې لوبه کې چې د استرالیا او ساوث افریقا ترمنځ وه د جون په 11مه نیټه د انګلستان په لاز لوبغالي کې پیل شوې وه. د لوبې په 4مه ورځ ساوث افریقا مخالفې پخوانۍ اتلې استرالیا ته پکې ماته ورکړه او لوبه یې وګټله. په دې سره د ټېسټ اوسنۍ اتله لوبډله ساوث افریقا بللی سو. په دغې لوبې کې د استرالیا لوبډل مشر پاتې کومنز و چا چې د تیر سیزن د ډېرو وکټو اخیستلو اعزاز هم خپل کړ. بلخوا بیا د ساوث افریقا بریالی لوبډل مشر ټیمبابو ماو چې تر دې دمه یې په خپلې کپتانۍ کې لوبه نه ده بایللې. د 2023-25 ټېسټ چمپیونشپ په موده کې بیا هم ډېرې منډې 1988 منډې د انګلند جیورور جوړې کړې وې او ډېرې 88 وکټې پات کومنز اخیستې وې. د 2025 او 20 ټېسټ چمپیونشپ لپاره لوبې او لوبډلې اعلان شوي دي. له بده وخته بیا هم پکې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نشته بلکې د افغانستان ترڅنګ پکې د ټېسټ غړیتوب لرونکو له هیوادونو آیرلینډ او زیمبابوې هم برخوال نه دي. د افغانستان په ټېسټ چمپیونشپ کې د نه ګډون 3 عمده دلایل دا کېدای شي. لومړی دا چې افغانستان دا ځل د نړیوال ټېسټ چمپیونشپ برخه نه دی. دلیل یې زموږ د لوبډلې تر اوسه ډېر کم ټېسټ میچونه کړي دي. د نورو سترو هیوادونو لکه هند، استرالیا، انګلند، نیوزیلند او ساوث افریقا سره ټېسټ لوبې کول اسانه نه دي ځکه چې ډېرې پیسې، وخت او پلان غواړي او زموږ کرکټ بورډ لا دومره پرمختګ نه دی کړی او امکانات نه لري. مهمه یې دا چې افغانستان د ښځینه کرکټ له بندیز سره مخ دی یا د ښځینه کرکټ ملي لوبډله نه لري. نو د کرکټ نړیوالې شورا د قانون له مخې هر بشپړ غړي لرونکي هیوادونه چې ټېسټ چمپیونشپ کې ګډون کوي باید د ښځینه کرکټ ټیم ولري. نو د همدې دلایلو په اساس ICC د افغانستان په حق کې دا پریکړه ځنډولې او تر اوسه په ټېسټ چمپیونشپ کې ګډون نشي کولی. ډېره مننه چې د ټېسټ چمپیونشپ په اړه مو له کرکلند څخه دا معلومات واورېدل. کور مو ودان. د دې لپاره چې زموږ نورې ویډیوګانې له هر چا وړاندې تاسو ته در ورسیږي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او نور صفحې مو وڅارئ. مننه.